Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel, to my Facebook page and to my TikTok account. I hope to be fresh, to be fine, to be healthy, wealthy, all of you. Friends, today we have the 17th lesson of Beginner 1 class, and in this lesson I'm going to teach you a pronoun which is the second part of English speech. So guys, if you want to learn English with me and if you're new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا زموږ یوټیوب چینل، فیسبوک پیج او د ټیک ټاک اکاونټ ښه راغلاست. ملګرو هیله لرم چې روغ رمټ جوړ تیار به یاستئ انشاءالله چې د صحت و عافیت او د خوشحالۍ جامې به مو پر تن وي. لکه څنګه چې موږ تاسو ملګرو په بګنر 1 کلاس کې پارټس اف سپیچ شروع کړی وو، یعنې د انګلیسي ژبې د خبرو برخې مو شروع کړي دي. نو لومړی کومه برخه چې وه هغه ناون و. د ناون په هر څه باندې وغږېدلو، یعنی په ناون کې داسې څه نه دي پاتې چې موږ تاسو نه وي ویلي. نو راځو دوهمې برخې ته. دوهمه برخه کې موږ تاسو لرو پروناون، کوم چې موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی سو ضمیر چې د اسم پر ځای باندې استفاده کیږي. نو د دې په هکله باندې به غږېږو موږ تاسو ملګرو. نو که چېرته غواړئ چې انګلیسي ژبه په یو منظم سیستم سره زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ، تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. راځئ ملګرو چې په دوهمه برخه باندې موږ تاسو خبرې وکړو. نو همدارنګه به انشاءالله مخته ځو، زموږ سره اوسئ. راځو ملګرو موږ تاسو د انګلیسي ژبې د خبرو د برخو دوهمې برخې ته راځو. په دوهمه برخه کې ګوره موږ تاسو لرو پروناون. راځو اول د دې په اړه باندې غږېږو چې د دې اصل چې دی مطلب دا له کومې کلمې څخه اخیستل شوی دی، معنی یې څه ده. په مکمل تفصیل سره خبرې کوو. اول راځو موږ تاسو دا په انګلیسي کې تعریفو. دوه تعریفونه لري، دا درته تعریفوم او بیا زه په پښتو کې درته تعریفوم، بیا مثالونو ته ځو او په آخرني ځل کې چې تشریح دی نو آخر پورې ویډیو وګورئ انشاءالله. هر څه به مو مکمل ډول باندې سرخلاص شي. راځو ډیفینیشن ته. pronoun definition: the word pronoun has been taken or derived from a Latin word pronomen. Pro means instead of, nomen means noun. صحیح شو؟ د اول تعریف دی. راځو دوهم تعریف ته موږ تاسو د pronoun. Pronoun is a word which is used instead or in place of noun in order to stop, avoid the repetition of noun. دا دوهم تعریف شو. اوس موږ تاسو راځو په پښتو کې تعریفو. ګوره پروناون موږ تاسو ضمیر ته وایو. دغه پروناون د انګلیسي چې دی موږ تاسو راځو په تعریف کې وایو چې دا له کومې کلمې څخه اخیستل شوی دی. پروناون کلمه له یوې لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې چې هغه لاتیني کلمه ده پرونومن. پرو پر معنا ده پر ځای، یا په انګلیسي کې موږ تاسو ورته وایو چې انسټیډ آف، او نومن مطلب موږ تاسو په انګلیسي کې ورته وایو ناون، پښتو کې موږ تاسو ورته وایو اسم. دا تعریف شو. اوس موږ تاسو دوهم تعریف ته راځو. دوهم تعریف موږ تاسو په پښتو کې معنا کوو. پروناون، د پروناون کلمه یا د پروناون لفظ چې دی دا د اسم پر ځای کې د اسم په ځای استفاده کیږي چې د اسم د تکرارېدو مخه ونیسي. اوس راځم لغونې نظر ورباندې اچوم ځکه چې دواړه لغونې پیچلي تعریفونه دي. ګوره پروناون په اول سر کې موږ تاسو ویلې په اصل کې دغه لاتیني لفظ چې موږ تاسو وایو که نه، دا لاتیني چې ده دا یو مکمله ژبه وه، ډېره پخوانۍ ژبه ده، مکمله ژبه ده، د ځان لپاره یو مکمل ګرامر یې درلودلو، قوانین یې درلودلو. نو بیا همدا رقم کله چې د انګلیسي ژبه جوړېدله د ګرامریانو بیا داسې ځینې کلمې له لاتیني کلمو څخه راکاپي کړلې. اوس دغه پروناون چې دی دا اصل کې کاپي کلمه ده د څه شي؟ د پرونومن. اوس پرونومن څه مطلب ورکوي؟ پرو انسټیډ آف، یعنې پر ځای. نومن موږ تاسو په انګلیسي کې ورته وایو ناون. نومن ناون چې په پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی سو اسم، یعنې پر ځای د اسم. اوس د پروناون مکمله دومره معنا لري، پر ځای د اسم. یعنې ځینې کلمې موږ تاسو په انګلیسي کې لرو چې هغه کارول کېږي پر ځای د اسم. دغه د تعریف مقصد دی. دوهم تعریف ته موږ تاسو راځو. دوهم تعریف ته ګوره، د دوهم تعریف هم لغونې پیچیده دی. ګوره موږ تاسو وایو پر ځای د اسم، په ځای د اسم کې
صحیح شو. دا مطلب چې موږ تاسو اسم ترېنه لرې کوو. صحیح شو. او بیا د اسم پر ځای باندې موږ تاسو ځای په ځای کوو. څه شي پکې ځینې کلمې دي چې هغه ته ویل کېږي پروناون. دا پروناون موږ تاسو د اسم په ځای کې استفاده کوو. اوس راځو موږ تاسو مثالونو ته. ګوره زه اول ځینې داسې مثالونه در کوم چې په هغه کې موږ تاسو پروناون ونه کاروو. ګوره هغه څومره داسې مطلب د ګرامر په مطابق باندې هغه کلمې زموږ ستاسې نه وي جوړې، مطلب صحیح نه وي د ګرامر په دغه باندې، نور په اصل کې صحیح وي. لکه موږ تاسو وایو کریم خان is a good boy. کریم خان یو ښه هلک دی. صحیح شو. دا خو صحیح کلمه ده، هېڅ مشکل نه لري. بیا موږ تاسو وایو د همدغې کلمې په جریان کې موږ تاسو وایو کریم خان is 18 years old. کریم خان 18 کلن دی یا د 18 کالو دی. اوس موږ تاسو راځو همدا رقم درېیمې جملې ته. ګوره دغه جملې چې دي په یو واسطه دي. صحیح شو، ځکه چې موږ تاسو د یو شخص په اړه باندې بحث کوو. درېیمه جمله کې موږ تاسو وایو کریم خان is from افغانستان. کریم خان له افغانستان څخه دی. دا جملې خو بالکل صحیح دي، درې سره جملې. خو غلطي چې شي ده پکې چې دلته کریم خان بار بار پکې تکراریږي. د دې لپاره چې د کریم خان تکرارېدل ودرېږي، په کار دا ده چې موږ تاسو د کریم خان پر ځای باندې پروناون څخه استفاده وکړو. اوس پروناون موږ تاسو څو قسمه لرو، خو دلته صرف د کریم خان لپاره څو دانې درته استفاده کوم. په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ تاسو مکمل بحث په دې باندې لرو چې دغه پروناون موږ تاسو څو دانې لرو او د هلک لپاره کوم استفاده کېږي، د نجلۍ لپاره کوم استفاده کېږي. په دې باندې به موږ تاسو مکمل بحث ولرو. اوس راځو موږ تاسو د ګرامر په چوکاټ کې دغه خبرې کوو. دا درې جملې موږ تاسو جوړو. زه راځم وایم چې کریم خان is a good boy. کریم خان یو ښه هلک دی. صحیح شو. په دومره جمله کې زه د کریم پر ځای باندې هی استفاده کوم. هی چې دی پروناون دی. صحیح شو، چې د اسم پر ځای باندې کارول کېږي. اوس دلته کریم خان ترېنه ایسته کوم، وایم چې he is 18 years old. هی دلته څه شي سو؟ پروناون دی چې د اسم پر ځای باندې موږ تاسو یې کاروو. صحیح شو. نو جملې اصلا دغه رقم به چې موږ تاسو جوړې کړو. صحیح شو. په هره جمله کې موږ تاسو کریم خان نسو ویلی، یا د نجلۍ نوم موږ تاسو بار بار نسو اخیستلی، یا د یو سړي نوم یا د یو بل چا نوم موږ تاسو بار بار نسو اخیستلی. نو پر ځای د دې چې بار بار یې وانخلو، د تکرارېدو لاره ونیسو، په کار دا ده چې موږ تاسو باید څه شي وکاروو؟ پروناون. اوس راځم په دوهمه جمله کې زه وایم he is 18 years old. دی یا هغه 18 کلن دی. صحیح شو. کریم خان is from افغانستان. دلته کریم خان ترې نه لرې کو، بیا he is ورته استفاده کو. he is from افغانستان. صحیح شو. هغه له افغانستان څخه دی. صحیح شو. دا ټولې جملې باید چې موږ تاسو په دغه ترتیب سره جوړې کړو. نو ملګرو دغه څو جملې چې ما درته لیکلي دي، تاسو به دا مکمل زده کړئ. او دغه خلیانې مې چې درته لیکلي دي څو جملې دي، په دې کې تاسو دغه خالي ځایونه ډک کړئ، پروناون پکې وکاروئ. او په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې موږ تاسو څو قسمه پروناون لرو. صحیح شو. څو قسمه ضمیرونه لرو چې موږ تاسو د نجلۍ لپاره مطلب کوم ضمیرونه کارولی شو، د هلک لپاره کوم کارولی شو. په دې باندې به مکمل موږ تاسو بحث لرو په راتلونکو ویډیوګانو کې. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیشل رب سپارم. ښه وخت، ښې شبې. الله مو حافظ و ناصر.